نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په مکړې ډیرو مهمو خبرونو ته افغانان د سپینې مړۍ مخې ته وایي زموږ په هیواد کې نیابتي جګړه ختمه کړئ. لسګونه افغانانو په امریکا کې د سپینې مړۍ مخې ته لاریون کړی او غواړي چې په هیواد کې روانه نیابتي جګړه پای ته ورسول شي. دوی چې د پاکستان ضد شعارونه ورکول په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا دي او باید دا جګړه ختمه کړل شي. د لاریون کوونکو په خبره افغانان نور په خپله خاوره کې د پردیو نیابتي جګړه او نظامي سیالۍ نه غواړي او د نړیوال مسؤلیت دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی د بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی هم کړی، خو ترڅنګ یې د دې غوښتنه کوله چې د سرتیرو د وتلو دا لړۍ باید مسؤلانه وي. لاریون کوونکو پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس په سر شي او په دې توګه پردیو ته د جګړې برابره شوې زمینه له منځه یوسي. بلخوا افاق ټایمز وایي د افغانستان جګړه او روان وضعیت سیمه ییزې ریښې لري. په امریکا کې د یوه ستر رسنیز ارګان خپرېدونکې ورځپاڼه افاق ټایمز د خپلو تحلیلونکو له خولې لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سیمو د هیوادونو رښتینې همکاري اړینه ده. د سرچینې په خبره په لومړی ګام کې باید پاکستان، ایران او قطر د طالبانو له مالي او تسلیحاتي ملاتړه راوګرځول شي او تر هغه وروسته د سولې د راتګ لپاره ټول اړخونه رښتینې هڅې وکړي. په مطلب کې راځي که د افغان جګړه سیمه ییز لاملونه له منځه لاړ نه شي نو د سرتیرو تر وتلو وروسته به په دغه هیواد کې جګړې ډېرې شي او سیمه ییز هیوادونه به خپلو سیالیو ته ادامه ورکړي. ورځپاڼه همداراز ټینګار کوي چې طالبان باید د یوې جنګي ډلې پر ځای په یوه سیاسي ډله واوړي او په خبره یې دا به یو مثبت پرمختګ وي. او بهرنیو چارو وزارت د ناټو د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلی افغان حکومت د ناټو له هغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې به یې دغه سازمان د افغانستان پوځ روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکوي. په اعلامیه کې راغلی چې د سرتیرو د پیاوړتیا او ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ناټو مرستې خورا مهمې دي او افغان حکومت په درنه سترګه ورته ګوري. افغان حکومت د غرض وایي چې د ناټو او افغان حکومت رامنځته شوې هوکړې پر خپل ځای دي او دواړه اړخونه به په ګډه په سیمه کې د ترهګرۍ د شته ګواښونو پر وړاندې مبارزې ته ادامه ورکوي. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندې او مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل شه.